درې خبرې داسې دي که چیرې ته پر دې درو خبرو باندې عمل وکړې نو الله رب العزت په خپل قرآن کریم کې ستا د کامیابۍ ګارنټي ورکړې ده. که چیرې ته پر دې درو خبرو باندې عمل وکړې الله وایي ته به کامیابه یې 100%. هغه کومې درې خبرې دي د ښول څخه مخکې تاسو یو خواست کوم چې دا پیغام زیات شیر کړئ چې هر مسلمان ته ورسیږي او هغه هم پر دې خبرو باندې عمل وکړي او ستاسې د وجې هغه هم کامیاب شي. الله فرمایي قرآن کریم کې بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى. الله وایي کم چا چې د خپل نفس پاک وساتئ، د خپل ځان د ګناهونو څخه پاک وساتئ، د نجاستو د ګندګۍ څخه پاک وساتئ، او کم چا چې زه یاد کړم، الله وایي کم چا چې زما ذکر وکړئ او بیا یې لمونځ وکړئ، لمونځ په خپل وخت باندې په پایبندۍ سره لمونځ ادا کوئ، دا هغه درې خبرې دي چې الله وایي دغه کس ضرور کامیاب دی، دا کس به خامخا کامیابوي. نو خپل ځان به د ګناهونو څخه پاک ساتو، هر وخت به د الله ذکر او اذکار کوو. چې کومې دعاګانې په حدیث شریف کې راغلي دي، ډوډۍ په خوړلو په وخت کې به دا دعا وایه، چې باتروم ته ځې دا دعا به وایه، چې مسجد ته داخلېږي دا دعا به وایه، چې کله بېدېږي دا دعا به وایه. دا ټول د الله ذکر او اذکار دي. او لمونځ په خپل وخت باندې کول، د لمانځه پایبندي کول، دغه درې خبرې چې به کوم انسان کې جمع سي بس دا کامیابه دی.